ایران او پاکستان طالبان ځان ته جوړول او مدیریت کول غواړي. دا چې څنګه نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. که څه هم د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې هومره ښې نه دي، خو دا دواړه هیوادونه اوس په دې سلا شوي چې له طالبانو په ګډه کار واخلي. یو افغان سیاسي شنونکی کامران بخاري دا برخه څېړلې او په خپله مقاله کې چې په فارن افیرز مجله کې نشر شوې ویلي چې پاکستان او ایران سربیره پر دې چې یو له بل سره اختلافات لري، بیا هم غواړي د افغانستان د ثبات او د طالبانو د دولت د استحکام لپاره په ګډه کار وکړي. د زیاته کړې سیمه ییز هیوادونه د ایران او پاکستان له نفوذ څخه په استفادې بېغمه دي. ایران او پاکستان په افغانستان کې سم حکومت نه غواړي. ایران او پاکستان د افغانستان ګاونډیان او ځانونه اسلامي جمهوریتونه بولي، خو د خپلو شومو پالیسیو له مخې هیڅکله داسې دولت پر افغانستان نه دی پیرزو چې پر ځان متقي او پیاوړی وي. پاکستان او ایران څه غواړي؟ ایران اوبه او پاکستان د ډیورنډ رسمي کېدل. د دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې پر طالبانو فشارونه زیات کړل او ترې غواړي چې د دوی غوښتنې بیلې بیلې ومني، خو دا چې طالبان به څنګه وکړي معلومه نه ده. له دواړو هیوادونو سره په دې وروستیو کې طالبانو سرحدي ترنګلتیاوې هم درلودلې او بیا هم طالبانو ګواښ وکړ چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. درنو لیدونکو، که تاسو د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.